د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي خو کارونو ته د خلکو رابلل او له بدو منع کول یوازې د حکومت دنده نه بلکې دغه چاره پر ټولو وګړو واجب ده. د دغه وزارت په وینا له منکراتو څخه منع کول باید پر نرمښت او معروف توګه ترسره شي. ورته مهال یو شمېر دیني عالمان امر بالمعروف او نهي عن المنکر په اسلامي ټولنه کې اړینه بولي او زیاتوي چې دغه امر د ټولنې په اصلاح او همدارنګه د هر ډول ناخوالو او جرمونو په له منځه وړلو کې اساسي ونډه لري. راشد الکوزی نور حال راکوي. په اسلام کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مقام او د ټولنې په اصلاح کې د ونډې په نامه د علومو اکاډمۍ پر بلل شوې غونډه کې یو شمېر دیني عالمان خو چارو ته د خلکو بلل او له بدوی منع کول د ټولنې سمون لپاره ضروري بولي. رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند غونډې ته په استول شوي پیغام کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر ځای کولو ټینګار کړی او سپارښتنه یې کړې چې دغه چاره دې له ټاکل شوي شرایطو له مخې په نرمښت ترسره شي. امر بالمعروف او نهي عن المنکر د اسلام د دین د تطبیق تضمین کوي. موږ په جامعه کې هلته عدالت تطبیقولای شو چې د ظالم لاس مو له ظلم څخه بند کړی وي او مظلوم سره مو همکاري کړې وي. په معروف باندې امر کول او د منکر څخه منع کول دا د الله تعالی یو امر ده. دا په خپل ذات کې یو معروف عمل ده کامل او هر معروف عمل چې سړی ترسره کوي په معروفه طریقه به ترسره کوي. یو شمېر دیني عالمان پر دغې چارې له ټینګار سره وایي چې د اسلام مخالفین د بیلابیلو دسیسو پر مټ هڅه کوي چې په اسلامي ټولنه کې د سمون او اسلام مخه ونیسي. دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر وړاندې د خلکو پارول د اسلامي شریعت پر وړاندې خنډ جوړول بولي. په فرانسه کې د ښځې اختیار نشته چې پړونه یې په سر کړي او که پړونه یې په سر کړو بیا ادارې د حکومت ته نه پرېښودله کېږي. او که مسلمانان په خپل اسلامي ملک کې اسلامي نظام غواړي، اسلامي حجاب غواړي، اسلامي شرعي شعار د رسول الله صلی الله علیه وسلم یره مبارکه غواړي، بیا ډېر لوی جرم ورته بلل کېږي، د بشر په حقوقو هم تجاوز بلل کېږي، البته د کافرانو لخوا. امر بالمعروف دا ده چې ته به غلا نه کوې، د مسلمان مال به نه خوري. کله چې د یو سړي عقیده دا جوړوي چې د مسلمان مال خوړل دا ناروا ده، نو په ټولنه کې غلا بنده سوه، رشوت بند سو. ورته مهال د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي د ټولنې سمون او اصلاح یوازې د حکومت دنده نه بلکې دغه چاره پر ټولو وګړو واجب ده. دغه وزارت زیاتوي چې خو ته د خلکو رابلل او له بدو یې منع کول باید د ښه چلند له مخې ترسره شي او له خلکو غواړي چې په دغه برخه کې د ورسره همکار پاتې شي. په هر فرد باندې بنا په دغه آیات ته په کتلو سره په امت باندې واجب ده د منکراتو مخنیوی په لاس باندې. دویم د عالم دنده د منکراتو مخنیوی په ژبه باندې. دریم د عام مؤمن او مسلمان دنده د منکراتو مخنیوی په داسې توګه چې له منکر کار د یو انسان څخه به نفرت کوي. د 12 مادهیز پریکړه لیک په ترڅ کې له امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت څخه غوښتنه وشوه چې له حالاتو سره سم د دیني جید علماو سره په همغږۍ خپل ټولو طرز عملونو او لارښوونو ته بیا کتنه وکړي او له بدو څخه منع کول دي په منلي او نرم چلند سره ترسره کړي.